السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی د ادریس ټیک چینل ته. په دې هیله دوستانو چې ټول به روغ جوړ یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو که چېرته زما په چینل کې نوي یاستئ نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او چینل مو د دوستانو سره شیر کړئ تر څو د خپل یو نو دوستانو راځئ شروع کوو د نن ورځې په ویډیو باندې. د نن ورځې ویډیو زما د دې په باره کې ده چې څنګه کولی شئ تاسو د یو وای فای پاسورډ معلوم کړئ. هغه وای فای پاسورډ چې هغه سره تاسو کنیکټ یاست، تاسو ته کنیکټ کړی ده مګر پاسورډ یې تاسو ته نه ده ویلی، نو تاسو د هغې پاسورډ څنګه معلومولی شئ؟ ډېر په اسانه طریقې سره دوستانو او ډېر په کم وخت کې تاسو دسته د هغې پاسورډ معلومولی شئ بغیر له هغې دې نه چې هغه پوه شي یا هغه په تاسو باندې خبر شي تاسو د وای فای پاسورډ اخیستی، بیا بل وخت هم تاسو کنیکټ کولی شئ. نو دوستانو راځئ شروع کوو په ویډیو باندې. د هر څه نه مخکې به تاسو راشئ دوستانو، اول دا کومه وای فای چې مو کنیکټ کړې ده دې وای فای ته به راشئ. زما دا وای فای کنیکټ ده، دغلته د کونج کې د سیټینګ آپشن ده، دغه آپشن ده دوستانو کتلی شئ. په دې آپشن به تاسو کلیک وکړئ. په دې آپشن چې مو کله کلیک وکړو دوستانو دلته یو بل آپشن ده د ایډوانس په نامه، دغه آپشن ده، په دې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. چې کله دلته تاسو دوستانو راغلی نو دا هر څه دا شیان به تاسو خپله همداسې طریقه باندې پرېږدئ. صرف دغه د اکثرو ملګرو منول وي په دغه کې، دا به تاسو نن کوئ. دا هم چې کله نن که دا به سیف کوئ. بیا به راشئ دوستانو دغه کیو آر کوډ چې لیکلی ده دا به تاسو په دې به کلیک وکئ. چې کله هم کلیک وکړو دوستانو نو د دې به تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. سمه ده دوستانو، دا سیف ایمیج آپشن لیکلی خو په ده باندې کار نه کېږي، دا بیا هلته مشکل جوړوي. نو تاسو به داسې وکړئ چې د ده یو سکرین شاټ به واخلئ. ما یې سکرین شاټ واخیسته دوستانو. د دې نه وروسته به دوستانو راشئ تاسو خپله ګوګل ته. سمه ده دوستانو، چې کله تاسو خپل ګوګل را خلاص کړه دوستانو نو په دې کونج کې تاسو دغلته یو وړوکی آپشن لیدلی شئ، د کیمرې یا د ټي وي غوندې آپشن ده، دې ته ګوګل لینز وي دوستانو. په دې به کلیک وکئ. چې کله هم په دې کلیک وکړو تاسو کتلی شئ هغه کوم سکرین شاټ چې ما ښکلی و هغه دغه یو ده، دې باندې به کلیک وکئ. دا دوستانو خپله یې اټومیټیک هغه واخیسته. نو دغه د تاسو کتلی شئ لاندې د دې وای فای پاسورډ هم راغی، دغه د پاسورډ یې هم راغی، کوم ټایپ ده خپله د وای فای نوم هوم، پاسورډ یې دا شو او WPA2 دا د وای فای هغه شو ټایپ شو. نو دا دوستانو دا کتلی شئ چې پاسورډ هر څه راووته. نو دغه تصویر تاسو هر وخت له ځان سره ساتلی شئ چې هر کله د وای فای ته تاسو راغلی یا د بلې وای فای نه تصویر واخلئ ګوګل کې ورکړئ، ډایرکټ به تاسو ته د وای فای پاسورډ معلوم شي ډېر په اسانه او په ایزي طریقه. او دوستانو نو دا وه ویډیو دوستانو د وای فای د پاسورډ د معلومولو په خاطر. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ملګرو سره هم شیر کړئ او چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ دوستانو. چینل سبسکرایب مو د هیره ونه وځي. او تر بلې ویډیو مې په الله سپارم. خدای په امان، ښه وخت، ښې شېبې د یو تلپاتې او ژوندي افغانستان په هیله. مننه.